اوس په اسلام آباد کې تاسو ته پته ده کیس چلیږي. جماعت اسلامي ته پی ټی آی ریکویسټ وکړو چې راشئ تاسو هم ګواهي ورکړئ د حق او سچ دپاره. دا ګواهي چې وه دا د عمران خان دپاره نه وه، دا ګواهي د پی ټی آی دپاره نه وه، دا ګواهي د اسلام آباد د ټوټل عوام دپاره وه. ګواهي ولې ورنه کړه؟ پکار داري مسلمان دپاره خو دا حق دی چې هغه د بل مسلمان سره په حقه ودرېږي. نو دې ته زه څه ویلی شم؟ تاسو زما مشر یې ماته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو او قدرمندو، دلته موجود یو درنه کې، درنه ده لیاقت باغ سره او د جماعت اسلامي د اړخه. دلته کې یو ډېره غټه درنه منعقد شوې ده د چا خلاف؟ د موجوده حکومت خلاف. او څه غواړي راځئ دلته کې د باجوړ د علاقې د خیبر پښتونخوا نه راغلي درنه کې موجود زمونږ د باجوړ مشران دي. راځئ خبرې اترې ورسره کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا څه له راغلي یې؟ محمد یوسف زما نوم دی، ضلع باجوړ سره موږ تعلق ساتو. موږ د حافظ نور رحمان صاحب د جماعت اسلامي کې امیر دی، د هغه په اواز باندې ټول قبایل او ټول پاکستان راغونډ شوی دی. دا د ننګرهار خلاف، د بدامنۍ خلاف، د دې ناجایز بریدونو خلاف او د دې حکومت چې کوم ظلم او زیاتۍ راخیستی دی، دلته چې کوم چې کرپشن دی، کوم چې لوټمار دی، د هغه خلاف حافظ نور رحمان صاحب راپاڅېدی دی او 25 کروڑ عوامو لپاره جنګ لړاوی، د ټول قوم لپاره جنګ لړاوی او د ټول قوم ته پیغام دی چې راوځئ، ټول نر ښځه راوځئ، میدان ته راوځئ او خپل حقوق به انشاءالله د حکومت داخلو. دا راته ووایئ چې دا اسلام آباد پنډۍ چې ده دا لږ تنګ ځای دی که نه؟ پکار دا و چې جماعت اسلامي وینا دا کړې وه چې ډي چوک ته به ځو. ډي چوک ته تاسو ولې نه پرېږدي او ولې نه ځئ؟ یېرېږئ که څه وجه ده؟ ګوره چې ډي چوک ته زموږ حافظ نور رحمان صاحب تللی باقاعده هلته هم درنه ورکړې وه، فیض آباد کې هم درنه ورکړې وه، خو بیا حکومت راغی هغوی سره مذاکرات وکړو. مذاکراتو په نتیجه کې هغوی چې موږ ستاسو خبره منو، ټول ګریډ ځوان دی، هلته حالات دغه کېږي، تاسو مهرباني وکړئ لیاقت باغ ته راشئ. دلته موږ راغلو لیاقت باغ کې زموږ درد ده، حافظ نور رحمان صاحب دنه اعلان وکړو چې که زموږ مذاکرات ته هغوی ونه منل انشاءالله موږ به ځو، موږ به ډي چوک ته ځان رسوو. موږ باغ کې انتظار انشاءالله، موږ د چا نه یېرېږو نه د چا نه تباهېږو. موږ د دې قوم سره اوږه په اوږه ولاړ یو. حافظ نور رحمان صاحب چې کوم نوی امیر شوی دی د هغه سړی دی انشاءالله. موږ به ګریډ ځوان ته هم ځو، موږ به ډي چوک ته هم ځو، موږ خپل سره انشاءالله په تله کې کېږي موږ یېرېدونکي نشو، موږ تباهېدونکي نشو، موږ د چا نه یېرېږو، د دې قوم سره ولاړ یو، د دې قوم حقوق دپاره جنګ لړاو او د ټول قوم ته اپیل کوو چې راوځئ د خپل حق تاسو په. دا راته ووایئ جماعت اسلامي یو ډېره زړه پارټي ده، په دې کې دا یو تاریخي پارټي ده. نو دا راته ووایئ پکار خو دا وه چې نورې پارټیانې سیاسي پارټیانې ځان سره په یو پلیټفارم کړی وې او دا احتجاج دا کوانټټي د پبلک چې دی دا نوره هم زیاته شوې وه. ګوره جماعت اسلامي ټول قوم ته اپیل کړی دی. جماعت اسلامي ځان خپل احتجاج نه کوي، د 25 کروڑ عوامو ته حافظ نور رحمان صاحب اپیل کړی دی تاسو راوځئ. هر چا ته یې ویلي دي، ټول پارټیانو ته یې ویلي، هغه مخکې درنه اعلان کړی باقاعده د ټول قوم ته اپیل کړی، اوس هم اپیل کړی دی. نو زما دا ټول قوم ته راوځي، دا د ټول قوم خبره ده، د یوې پارټۍ خبره نه ده. دا بدقسمتي زموږ د ملک دا ده چې هغه خلکو چې په کوم په ایوانونو کې ناست دي یا هغه خلکو چې په تېر حکومت کې تېر شوي دي چې هغو کرپشن کړی دی، هغه ته مونږ هغوی راوستې ده، د هغه په دې میدان کې ځکه نه ودرېږي چې نن هم د هغو مفادات دي، نن هم د هغو خبر مهنګایي چا راوستې دي تاسو به ووایئ لږه؟ دا مهنګایي زموږ د حکمرانانو سپیسیفیک یادولی شي؟ نواز فیملی، زرداری فیملی یا عمران خان فیملی؟ یاره دا ټول په دې کې ملوث دي او دا ټول د دې ذمہ دار دي. زما مجیجي پی ټی آی هم په دې کې ملوث دی، هغې کرپشن بالکل کړی دی. بلکې تاسو وګورئ خیبر پښتونخوا کې چې روان دي 11 ساله هغوی حکومت وکړو، تاسو وینئ. ووایئ چې پښتون قوم یو ځل چاله ووټ ورکړي چې بېدباره شي دوباره نه ورکوي. تاریخ کې دا لومبی ځل دی چې درېیم ځل هغوی له ووټ ورکوي. نو مطلب دا دی چې پښتون میجورټي چې دا خو د هغوی سره ده، ستاسو سره نه ده. ګوره جي خبره دا ده که نه چې کومو لوړ مار هغوی کړی دی، افسوس دا دی چې کوم ځوان طبقه ده هغه ته پته نه لګي چې بیل څومره راځي، هغه ته پته نه لګي چې مهنګایي څومره ده. د هغه سره جب نه پیسې نه ځي، هغه څه احساس نشته دی. دا احساس خو د هغه چا سره چې جب نه پیسې ځي، کوم تنخوادار دی، کوم هغه غریب سړی دی، دیاړیمار دی، هغه دیاړي کوي، هغه بېدون کوي، هغه بچي پالي، هغه ته پته نشته دی. پلار دی، هغه مشرور دی، هغه هغه له وډلور دی. یعنې که په دې کې تاسو دا خبره ومنله چې ینګ کول چې دی ټول د عمران خان سره ولاړ دی؟ بالکل د هغوی نه درېیم دا د هغوی ناپوهتیا ده که مکلتیا ده که څه ده؟ دا د هغوی ناپوهتیا ده، نه پوهېږي که کله هغه پوه شي انشاءالله. انشاءالله د حافظ نور رحمان صاحب دقه آواز کوي، د ټولو عوامو ته یې کوي، ځوان ته یې کوي، زنانه ته یې کوي، پېغلې ته یې کوي چې دا ستاسو د حقوقو جنګ لړاوو، تاسو به جماعت اسلامي اعتماد وکړئ، راوځئ د خپل حق دپاره. انشاءالله زما دا امید دی چې دا زوری مې د حافظ نور رحمان صاحب موږ سره اوسئ جي، موږ سره مشر دلته بل ولاړ دی. دا راته ووایئ جي چې همیشه هرې پارټۍ له پکار دی چې د حق او په سچه لاره. نعیم الرحمان صاحب ستاسو جماعت اسلامي مشر چې دی په کراچۍ کې چې کوم الیکشن وشو هغه ډومبی کس و، هغه په خپله دا وویل چې دا الیکشن دانګلي شوې ده او دا فارم 47 باندې زه
ما اولري دا الیکشن بایللی دی نو زه دا نه وایم چې ما له الیکشن دا پی ډي آی والا کس ګټلی دی یو خبره دا شوه هغه د پی ډي آی سره په دې بیانیه ودرېده بیا چې په اسلام آباد کې پی ډي آی ته ضرورت و د درې ګوايانو چې دا درې MNAs د تاسو سره چې کوم فارم 45 دي دا په عدالت کې راشي او ګواهي ورکوي هغوی ګواهي ورنه کړه دلته منافقت به دې ته ووایو یا به دې ته څه وایو ستاسو په نظر نو جی داسې خبره ده لکه پخوانی متل دی وایي لون په موږي باندې یو ځل راغورځېږي او بنا په هر ځل راغورځي نو موږ دا نه وایو چې یا دا پارټي ده یا دا پارټي ده خو موږ د دې محکمې حکمرانانو نه ټول نظري زري وو ځکه چې د بچي قدر ورسره نشته د مشر قدر ورسره نشته دی هر یو سړی چې راځي نو دا اوسنی الیکشن چې لړاویږي نو دا د خپل جب دپاره دی دا الیکشن دا تېر شوی الیکشن ته څه وایي جي موږ داسې وایو چې دا نه دی ښه چې ښه نو دا په موږ باندې کم قانون دی او کم څه رامانې دي ماشاءالله ستاسو سپین ایخته دي او الله تعالی وایي چې ما له هم د سپینو ایختو نه حیا راځي دا راته ووایي چې سچ او حقه خبره به کوو په دې موجوده الیکشن کې عوام ووټ چاله ورکړی یاره زمونږ په KPK کې دغه ته ورکړی عمران خان ته ورکړی او د نورو نو داسې به چې دې باندې تاسې هم فکر موږ هم فکر چې دا څه کېږي مشرۍ ګوره مشر چې دی هغه چې سپین ګیری دی نو هغه ته دا پته ده چې ګوره پښتو کې وایي که نه وایي چې نمرې چې بوډا شي خامخا به ځې نو تاسو به د حق خبره کوئ نو هغه ستاسو نه به زمونږ کشران چې یو زده کړه به کوو دا راته ووایي چې دا موجوده حکومت چې ناست دی دا په حقه او په سچه د عوام په ووټ ناست دی که نه صرف زه به داسې ویم چې کوم نبي الله دنیا ته رالېږلی دی که نه بغیر د دوه نبیانو نه چې 40 کاله نه دي شوي هغه ته نبوت نه دی ورکړی نو څنګه تاسې د بعضې وړو نه تاسې توقع کوئ د هغه تجربه نشته د هغه مخکې سوچ نشته دی هغه د هغه وخت سره سوچ کوي صاحبه دا د چا یادوئ د چا یادوئ دا موږ د دې اوسني د دې ټول حکومت یادوو صاحبه ولې کېږي شهباز شریف خو دا خو وایي چې واورئ سوال واورئ دوی خو وایي چې مونږ تجربه کار سیاستدانان یو بس په دې باندې به زه هېڅ هم نه وایم ځکه چې مالم پې الله خفه شي دا ټول د وخت غله دي کوم یو پکې ساز دی د قام فکر ورسره نشته د خپل جب کې فکر ورسره دی که دا چېرته د قام او د بچي فکر ورسره دی زما پاکستان به په داسې حالاتو کې نه ډوبېږي زما پاکستان زه نن څه روان دي زما پاکستان غریب خلکو سره موږ دا وایو چې اوس د افسوس دا دی چې غریب خلک راوتلی دی ځکه چې دلته د مزدورکار خو دا حال دی د بجلۍ دا حال دی د کور د کرایې دا حال دی د اوبو د بیل دغه حال دی د بجلۍ د بیل د دغه حال دی زه به څه کوم او 500 روپۍ زما دیالي ده چې ولګي خو زه به خپلو به ټوله سرونه پیدا کړم چې هغه ونه لګي نو زه به څه کوم زبردست شو جي تاسو ډېره ښایسته خبره وکړه د پاکستان حالات موجوده کې دا دي چې کوم ښه کس دی تکړه خلک چې دي هغه 2 ټایمه روټۍ نشي ګوره کولی او تکړه خلک مونږ هغې ته وایو چې 50-60 هزار روپۍ میاشت او دلته په پنډۍ اسلام آباد کې اوسېږي قسم درته خورم لا اله الا الله محمد رسول الله هغه په حق حلال طریقې سره 2 ټایمه روټۍ نشي پوره کولی د مزدور خو به خبره نه کوو نو د ګلف سروې رپورټ هم دا دی چې 94% عوام د پاکستان نه ژوندی تګ غواړي دا راته ووایي جي چې د اپریشن کېږي لګیا دی دا تاسو ته منظور دی که نه نه دی منظور صاحبه موږ افسوس کوو چې زموږ بچی چغه د پاکستان چغه وایي او هغه بچی او هغه سپین ږیری زما زرې په لمو کې نه تلک ولاړ دی دا تاسې نه ګورئ دا ټوله دنیا نه ګوري که یو نقصاني ده خو یو کس نقصاني دی نور خو نقصاني نه دي چې ته د یو کن دپاره د یوې سپکې دپاره ټول کن ورته ولاړ دی دا هغه چې هغه م وکړه چې هغه نقصاني دی چې نقصاني نه دی